د اسلامي امارت چارواکو او ملایانو ته د ملا هیبت الله تازه امر او له افغانانو سره د ولسمشر حامد کرزي خواخوږي درنو لیدونکو ستړي مشي د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د روزګان له ملایانو او توکمیزو او ټبریزو مشرانو سره د خپل مخپټي مشر ملا هیبت الله د لیدنې خبر ورکړی او په همدې اړه خبرې شوی خبرپاڼه کې لیکل شوی ملا هیبت الله ټینګار کړی چې ملایان باید د عامه ذهنونو د روښانولو او وګړو ته د دین رسولو لپاره لا ډیره هڅه وکړي وړاندې نوموړي د اړوند کس له خولې لیکلي ملایان مکلف دي چې د وګړو د ستونزو حل او د اختلافونو پای ته رسولو لپاره هڅه وکړي د افغانستان پخوانی ولسمشر په هلمند، فراه او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده حامد کرزي په یادو ولایتونو کې له مرستندویه ټولنو بنسټونو او ملي سوداګرو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي تېره ورځ په فراه، کندهار او هلمند کې د سختو سیلابونو له امله 29 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم ګډ دي د یادو ولایتونو اوسیدونکو د اسلامي امارت له اړوندو ادارو او نړیوالو او کورنیو مرستندویه ټولنو څخه غوښتي چې له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي او لومړنۍ سرپناه، روغتیا او خواړه ورته برابر کړي په فراه، کندهار او هلمند کې د اسلامي امارت ولایتي چارواکو ویلي چې کېدای شي د مړو شوو او ټپیانو شمیر ډیر شي دا سیلابونه وروسته له هغه راوځي چې د هوا پیژندنې ادارې په هیواد کې په دې وروستیو اونیو کې د سختو ورښتونو او واورو اټکل کړی و درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه